السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپله د فیسبوک آی ډي پیج ته کنورټ کړئ. دوستانو دغه باندې د تاسو لیدلی شئ چې په دې کې دوستانو تر 15,000 زیات فرینډز لري. نو که چیرې تاسو هم وغواړئ چې تاسو خپل آی ډي پیج ته کنورټ کړئ او بیا دغه کوم دوستانو تاسو په هغه باندې تر 15,000 زیات فرینډونه جوړ کړئ، نو دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ. په دا ویډیو کې دوستانو زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت مو نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو خپل آی ډي پیج ته کنورټ کړئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ. دې لپاره دوستانو زه راځم خپل پروفایل خلاصوم، خپل آی ډي خلاصوم. اوس زه غواړم چې دغه آی ډي پیج ته کنورټ کړم. ګوره دوستانو دلته د فالوورز اپشن نه راړوي، نو دغه به تاسو څنګه پیج ته کنورټوئ. دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپل آی ډي کې به دوستانو په مور اپشن باندې کلیک وکړئ. کوم دا درې ډاټه نشان چې تاسو وینئ دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته بیخي زیات اپشنان درکوي. لاندې به دوستانو تاسو راسئ ټرن اون پروفیشنل موډ، دلته به دوستانو تاسو په ټرن اون پروفیشنل موډ باندې کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه پروفیشنل موډ تاسو ټرن اون کړئ. نو ګور دوستانو زه راغلم په ټرن اون باندې مې کلیک وکړئ او دا غیر کوم دوستانو 15 سیټینګ له تاسو څخه غواړي. ایډ یور پروفایل پکچر، ایډ یور کور فوټو، ایډ یور بایو، کریټ ا نیو کنټیکټ، سو دا غیر کوم دوستانو ایډ ډیټیل اباوټ یور سیلف. سو دغه 15 اپشن به دوستانو تاسو په آی ډي کې پوره کړي وي. نو ګور دوستانو دا 15 سره ما پوره کړي دي. نو دوستانو بیا به ستاسو آی ډي پیج ته کنورټ شي. اوس دوستانو ما هغه پروفیشنل موډ اون کړئ او دا 15 اپشن پوره دي. دا غیر کوم دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ ستاسو آی ډي به دوستانو پیج ته کنورټ شي. 5200 فالوورز دي. دلته دوستانو مخه د فالوورز اپشن نه ولو، اوس دا د فالوورز اپشن دلته رالی. نو اوس په دې کې دوستانو تاسو 10,000 فرینډ هم جوړولی شئ. دوستانو دا غیر کوم 20,000 هم جوړولی شئ، هر څه جوړولی شئ ځکه ستاسو آی ډي له آی ډي څخه واوښتله پیج ته. نو دا اوس یو پیج سو، تاسو یې ایز ا پیج استعمالولی شئ خپل آی ډي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپله د فیسبوک آی ډي پیج ته کنورټ کړئ. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د در کوم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو هم ستاسو لپاره جوړ کړو. نو نور وخت مو نه اخلمه، ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.